د نړۍ یو لرغونی پوهنتون هارورډ د امریکا په کمبریج ښار کې دی. د دې پوهنتون بنسټ 386 کاله وړاندې دغه سړي ایښی، جان هارورډ. دا د دې پوهنتون یوه څنډه ده. دا د پوهنتون د فلسفې پوهنځی دی. کومې هلې ځلې چې په دې پوهنتون کې شوي دي، ترسره شوي دي، دا مخامخ تخته ګورې، په دې کې عکسونه لګېدلي دي او خلکو ته، محصلینو ته یې معلومات وړاندې شوي دي. دا د پوهنتون یو کتابخانه ده. دلته په دې پوهنتون کې ډېرې کتابخانې دي چې دې کتابخانو کې تر 20 میلیونو زیات کتابونه پکې خوندي دي. په دې پوهنتون کې د امریکا ګڼو ولسمشرانو سبق ویلی، لکه جان ایف کنیډي، جارج دبلیو بوش او باراک اوباما. همدارنګه د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس او د فیسبوک بنسټګر مارک زکربرګ هم په دې پوهنتون کې سبق ویلی دی. ګرانو دوستانو، په دې پوهنتون کې زه دومره بختوره نه وم چې ما درس ویلی وی. نو دا دعا کوم چې زما بچي، د تاسو بچي او د ټولو افغانانو بچي د دې جوګه شي چې دلته درس وایي او خپل تقدیر بدل کړي.